دوی سره خو د ځان نن راته چاوي ویو سرکاري آرډیننس پاس شوه دی چې فوجي که په موټر سړی ووالو او مړ شو، که فوجي لګي شو په چای ډزو کو او مړ شو، که فوجي لګي شو چرته ښځې سره ونیوی شو، د ملک قانون ته دا اجازت نشته چې فوجي ته لاس واچي. تاسو خیال راغی د ملک قانون چې چاته تعزیرات پاکستان وای او چاته د شریعت بینچونه وای، نو د ملک قانون ته دا اجازت نشته چې فوجي که سپایي وي که اردلي وي که د آسونو خاشړه اوچتئ او سړی په سړک وغورځولو نو د علاقې ایس ایچ او ډي ایس پي او ایس پي دا به هغه سپایي ته لاس نشي. نو دا ملک د فوجیانو دی، دا ستاسو نه دی. فوجي د ما ملکي قانون به نه رانیسي او زه د فوجي بیاودسه نامه والم قانون به ما رانیسي. دا زمونږ ملک دی. ته وګوره چې ملک قوت د لیونو په لاس کې راشي، ته به ما نه بیا دا ووایې چې امام ابو حنیفه کافر اول در نه ژبه غوسه کم اول او بیا دې راونیسم او غوښې در نه پرې کم او قیمت یې جوړه کم او سپو ته یې واچم. که امام ابو حنیفه کافرو نو د ځمکې په سر مسلمان څوک دی؟ که امام شافعي او امام مالک کافرو نو د ځمکې په سر مسلمان څوک دی؟ امام مالک امام المدینه رئیس المدینه ټول عمر کې یوه شپه د مدینې نه بار نه وکړي. ټول عمر کې د بغداد بادشاه ورته خط راولېږلو چې یو څو ورځو له مدینې ته راشه. د ورته ولیکل چې نشم درتلی. هغه ورته یو څو ورځو له راشه، وی نشم درتلی. ورته بیا ولیکل چې د خدای بنده یوې ورځې له راشه، یوې ورځې له. د ورته خط ولیکلو چې د بغداد بادشاه زما دې په خدای قسمی چې زه په مدینه کې د پیغمبر او د محبوب په خوا کې یوه ګنټه ستا په ټولې بادشاهۍ ورنک، یوه ګنټه زه چې په چامین یم د هغه د په قبر په خوا کې یوه ګنټه اب ستا د بغداد په ټولې بادشاهۍ ورنک. ټول عمر په مدینه کې پڼې نه وې پخپو کړې، خپیابله به ګرځېدل، خپیابله. ولې؟ الله وی په هغه ځمکه به زه پڼو سره ګرځم چې په کومه ځمکه کې زما محبوب پروت دی، یعنی هغه به لاندې پروت وي او زه به په ځمکه پڼو سره ګرځم. بیا دا امام مالک زما عزیزانو مونږه خو لیوني. دا سړی راته اشارې کوي عزیزانو سبا شپې نه زمونږ د انجمن تبلیغ قرآن و سنت جلسې شروع کی. په دغه خیراتونو باندې مونږ جلسې کوو، د دې باطلو مقابلې کوو. نو چټ راته وختي راغلی ویل 14,000 روپۍ خرچ دی په دې جلسو او دا پیدا کول دي. ما چې گزاره به کوو نو خدای دې دا چنده نن هغې دپاره وایي داسې سم زور پکې وکړي. عرض دا و چې امام مالک رحمت الله علیه د ده متعلق روایاتو کې راځي چې د به منځ کې ځوړن لاسونه نیوه. داسې مونږ خو داسې د لاسونه به داسې. علما لیکي چې د امام مالک آیا مذهب داو چې لاسونه ځوړن نیسئ او که بل څه وجه وه؟ وایي چې نه، د ده مذهب دا نه و چې لاسونه په منځ کې ځوړن نیسئ. قصه دا وه چې د ده په یو مسله کې اختلاف راغلی او بادشاه سره اختلاف دا و. مسله چیر شوه چې قرآن قدیم دی او که حادث دی. قدیم او حادث داسې منطقي خبره ده تاسو پوهولی نشئ. قرآن داسې دی لکه الله چې ابتدام نه لري او انتهام نه لري، او کنه قرآن حادث دی نو پیدا شي. امام مالک رحمت الله علیه فرمایل چې خبره دا ده چې قرآن په اعتبار د نقوش سره د لیکلو سره خو حادث دی نو پیدا شي، او په اعتبار د کلام الله چې دا د خدای خبرې دي بیا قدیم. لیکن امام مالک وی چې زما د محبوب دی لیکلو تم زه حادث نشم ویلی. آدمی نه لمبه چې دا هغه اجازت نه راکوي چې زه د محبوب کلام ته حادث څنګه ووایم. دا نشم. دا هغه د استغراق فی الله مقام لکه رحمان بابا وایي که نه چې
ولی نگوری وما تسم پس زیادوی دا غم زداو غم پس. اس محبوب سمو نگوری نو دا عشق دا پارا دا لو امبارک دے پا مطلب دی دسرو شنڈو نپویگم پا مطلب دی دسرو شنڈو نپویگم چی مسکیوی نی دزل ہر دم پس ستا پا عشق چی ما گوری علم جاری ستا پا عشق چی ما گوری علم جاری جڑوی را سر نور علم پس رحمان خود پخپل اگرم دے چی مین دے رحمان خود پخپل اگرم دے چی مین دے ولی نور علمی بولی گرم پس. دا محبوب سم نکت دا دا عاشق دا پارا لوی مرگی پاغا ورز دے مڑی. دا منظرم دا صحابہ و منز کی پیخ دا منظر یو جہاد کے صحابہ لک سستی شوئے ہو پاس نہ حکم راغے پیغمبر تاوی خبری ورسرہ مکوا خبری مکوا پیغمبر چی خبری بند کرد تو صحابہ لارو مسجد نبوی کے پستنو پورے زانو تڑلو ویلو واللہ کا ترغی زان پرانی زو چی ترسو زمون محبوب مونگا پرانی تینی تڑلی بولاری او بکی دسی سو او بکی تاسو ټولو آئی چی علماء زمون مشران پلانیان اللہ دی واسطہ متی خبر خدای دی چرته یو طالب یا مولا دا وس نور کوي چې ستا ماشوم له سپېړه ورکی خزه به دې تانه مخکې را منډې وي او ته به د ښځې نه مخکې را منډې او کوتک به دې پوږه کړي چاله مولا ماشوم ووالو د سکول ماشټران کې سرمنې وباسي الکان حرامیانم چې کور ته راشي دا نه وایي چې نن ماسټر والی دا ګنده نطفې چې دي دا بې کلمې پیدا دوی لاسونه ولا تغمې پې ودرئ ځکه چې ماسټر ورته یې لاس کا چې لاس کنو ماشټران خو ګوره د سکول دا سې تړک شي چې اور پې بل کړي هلک کور کې دا نه وایي چې ماسټر وایي خو جومات کې به ټپ ورکړی نی را به شي او سلګی به وهي چې ملا ووالم نو پلار به د مور نه مخکې منډې وي او مور به د پلار نه مخکې دا هغه ملا دی چې تا ورپسې شل کاله مونځونه کړي ورته ښځه او لور دی وکنځله په جومات کې نه په شرمونو شرمېږئ تاسو به خدای ته جواب ورکوئ او د دې ملا په وینا به سبا تا بخلی کېږي یا دا مولا په دې مالک کې خدای پرسته ستاسو د دوا ځای ورک دی جومات د دوا ځای دی کنه اوس مولا سره د داسې کرتوتونه کړي دي چې ته مړ شي دعا وکړي پلاني خان مړ دی مولا وایي دعا وکړي زړه کې وایي چې یا الله د قبر نه لمبې راوباسي خو به وایي دا به وایي چې خدای دې دا وبخي والله کې درپسې وایي د جومات چڼي یا طالبان بوځي مولا صاحب پلار پسې مې ختم وکړي چې هغه پلار دې د خدای بیړي غرقه کچه په جومات کې مونږ ته په اور کې پراته روټای موټای وخوري سپارې وي خدای پرستی کدا ورپسې چې خدای دی زما یو اشنا دی د قرآن حافظ دی هغه وی کاش کې چې لړم زوی په قبر کې چار مړي لمه چل خودلې وي دا مړي یا دا خدای بخي عزیزانو عرض داو چې زمون د عرشي ځای ورکته جمعات کې د دوا ځای ورکته پتانا کې د راپورټ ځای ورکته ته خو تانه لورشه چې پلاني سړي را سره دا زیاته وکړو د سپي عمر تپوس بده نه کړي ککای د سپي عمر لا الټا درته وای مرزا صاحب او شیخ صاحب منډه کا کینم تاوالات کې اچو ته خو ورشه اغلا نشي چارانه سایکل تختول چارانه موټر تختول ته خو ورشه د درخواست زیاده مرک کچرول ورشه د انصاف او د عدل زیاده مرک کلک زورور سړی سره د کیسو زورور سړی سره پلار په نکدي بیړه تبادا ستاغه پلاری نشي ګټلې کچرای چې د عدل او د انصاف زیاده هغه د مرک شو تانه چې د فریاد زیاده هغه د مرک شو جمعات چې د بخنه زیاده هغه د مرک شو نو نه خدا ہی ملا نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے دین او دنیا دې دواړه خراب دي عزیزانو ځانو پیژنئ گریوان کې وګورئ چې دا مونږ کوو څه مونږ سره کیږي څه آئنده به څه کیږي د عدل نظام په ملک به ال راځي چې ستا هر رګ دا چغې ووایي چې یا الله د ملک نظام د عدل کې مونږ خو پاکستان کې
د پیرنګي نه آزاد داسې نه غوښتو چې پیرنګي دې ورک شي او پر کټو ته دې ملک ورک. هر دور کې د پاکستان حکمران چې بو د پیرنګیانو پر کټي بو. تاسو خیال را مونږ هو په پاکستان که نظام غواړو د محمود غزنوي غوندې نظام غواړو. مونږ هو که په پاکستان نظام غواړو د عمر ابن عبدالعزیز غوندې نظام غواړو. مونږ که په پاکستان نظام غواړو د عالمگیر غوندې نظام غواړو. مونږ خو په پاکستان کې د ضیاءالحق نظام نه غواړو. پرونه جوړ بیا کعبه ته منډه کړې چاوي ولې مال څه دوا کې کمه پاتې و اب پورا کوي. دا نظام خو نو زمونږ دا ملک دی وطن دی مونږ د دې خاورې پیدا یو د خاورې سره به مونږ مکس کیږو په دې ملک چې د عدل نظام والله په دریاب کې کبان به ورته دعا کوي. اوس علما دي یا اهل علم خلق دی هغې ته دا خلجان نه پیښي ای پوی لکه یو بزرگ تا دا خلجان دماغ کې راغی چې یو قرآن او حدیث ته پکار دا دی چې دا مذهبم یو یو دا سلور پکې نه هغه د شپې چې وده شو خوب یې ولید او په خوب کې څه ګوري چې یو لوی تلاو دی او دا هغه لوی تلاو نه سلور ولې جاری دي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې دا وګوره دا لوی تلاو دا قرآن او حدیث دی او دا سلور ولی چې تجاری دي دا سلور مذهب دی. په دې سلور واړو ولو کې وګورم د دې تلاو بروا. تاسو خیال را فرق صرف دومره ای چې بعضې والا کې لګي دیری وبزي او بعضې وخت کې لګي کمس. بیا به تاسو ته دا یو خدشه دماغ کې راځي چې هر کله یو تلاو او په دې تلاو نه سلور ولی روانې دي او سلور واړو ولو کې د دې تلاو وبزي نو بیا د دې سلور امامانو منځ کې اختلاف ولې چې شی یو دی بیا خو اختلاف هم نه و پکار. عزیزانو اختلاف بیا په دوه قسمه دی یو اصولی اختلاف او یو فروعی اختلاف. یو اصول د دین دی او یو فروع د دین. د دین په اصولو کې د ائمه او په منځ کې هیڅ اختلاف. اصول څه قرآن د خدای کلام ټول ائمه متفق. حدیث د پیغمبر کلام دی ټول ائمه متفق. الله یو دی ټول متفق. منځ فرض دی ټول متفق دي. حج فرض دی ټول متفق دي. زکات فرض دی ټول متفق. روزه فرض ده ټول متفق. اصول د دین کې د ائمه او منځ کې هیڅ اختلاف. د اصولو په بنیاد باندې ټول ائمه متفق. اما خبره د فروع د فروع اختلاف چې ده په باب د دین هغه څه وخت نه. مثلا منځ فرض ده ټول ائمه په دې متفق دي چې منځ اوس منځ کې لاسونه دلته کېده یا لاسونه دلته کېده دا فروعي اختلاف ده. کدی دلته لاس کې خو منځ دی حکم منځ شوی دی او کدی دلته کې خو منځ دی حکم منځ شوی. تاسو خیال را د دې معقول جواب کوي. اوس د امام شافعي او د امام صاحب منځ کې اختلاف دا دی. امام شافعي وایي چې سینه باندې لاس ګدا او امام صاحب وایي چې د نامه نه لاندې لاس ګدا. اوس وجه تا ګوره امام شافعي څه وجه وایي د سینې د لاس د پاره خبرې دواړه د پیغمبر نه منقولې دي او امام صاحب څه وجه وایي. امام شافعي وایي چې په سینه لاس ځکه ګدا چې دنیا کې وګوره یو لوی انسان ته چې سړی ور مخامخ شي په سینه ورته لاس کېږي د احترام د وجه نو الله خو د دې نه زیات حق لري چې هغه ته په سینه لاس کېږي. امام شافعي رحمت الله علیه فرمایي چې انسان ته څوک داسې وکړي په سینه لاس کېږي نو الله د دې نه زیات حقدار دی چې هغه ته په سینه لاس کېږي او ورته. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي چې نه نامه نه لاندې به لاس ځکه ږدي چې نوم نه لاندې لاس کېږي نو سر ورپسې قدرتي طور راټیټ شي. یوه دویمه خبره دا ده چې نوم نه لاندې لاس ږدي نو داسې به نه ږدي دا تا کړی شکل به جوړ کې داسې دا کچه ګوته او کټه ګوته به د مړوند نه تاو کې او دا ګوتې به پې د پاسه اتکړی شکل هم داسې او بیا به د نوم نه لاندې کېږي چې سر دې ورپسې راټیټ شي نو ځان له دې اتکړی مو لګولې او سر دې ورته ټیټ کو. تصور به دا وکړې چې خدایا زه لاس تړلی اتکړی په لاس سر ټیټ ستا در کې ولاړم او د ټولو ګناهونو معافي غواړم. دا مسلک دی د امام ابو حنیفه رحمت.
اذکره خو بل سړی ته لګي وای نه عاشق سره همیشه د یار په زلفو په خپل ځان تړي نو ماوی د عاشق منز پوئیگی د عاشق منز ویل خدا کا منزی مالنا عاشقا رام مذہبو ملت جدا عاشقا رام مذہبو ملت جدا ویل پا پختو کیا ہوا ہے پختو کې وای مال ټول عمر می تیر شو بیهودا په زمانہ اوس ته زما سروي او د ترکو استانا ټول عمر می تیر شو بیهودا په زمانہ اوس ته زما سروي او د ترکو استانا اتم حاصل نکر پا شیخ پا ملائے کی پس لدے موار دے ہر چیشی پا میں خانہ پیجن شراب خانے تو اتم حاصل نکر پا شیخ پا ملائے کی پس لدے موار دے ہر چیشی پا میں خانہ پام کو دا منصور غندے پدار نش رحمانا ڈیرے داد عشق خبر مکڑا نادانا منز پزڑ کی او چزڑ میں عاشقی چیز بگو بندے جانان بودن دل بدستے دیگر دادن و حیران بودن سوء زلفش نظر کردن و رویش دیدن گاہ کافر شدن و گاہ مسلمان بودن ول بس پوش میں نبے پوئے اس عاشق پخپل ازان سنگات کرے زان تواشی او دماشکی کے نو مولانا روی البسا البسا مشکین زلف یار ماں البسا مشکین زلف یار ماں چونکہ ماں دزدے مو زنجیر ماں وہی زماد یار زلف خود مشکو دا عنبر و پشان دی لیکن زفو غلی ماد پارا بت زنجیر نجور شی البسا مشکل زلف یار ماں چونکہ ماں دزدے مو زنجیر ماں وزماد یار زلف خود مشکو دا عنبر و غندی دی لیکن زخو غالب ماد پارا بت زنجیر نجور شی نموز گزار عاشق او عاشق 24 گھنٹے دیار پا زلف تڑلے امام ابو حنیفہ فرمائی لا سنا بدلان دے اتڑے او زان بپات کرو کہ بن کے او تصور بددائی چھ خدایا ما دا عشق پا دنیا کے ڈیر گناہو نا پسر دا محبوب دربار کے پیش ماں او دا محبوب کرم غالب عاشق کی دی چھ سرنگون ورطا بلا امام سے فرمائی چھ پسینہ چلاس کے دی سڑے نیغ ولاڑی دا دا وابیانو کو رضل تیلاسی من دا سے ولاڑی نیغ ولاڑ عاشق باندے دا معشوقی رحم نرازی پارا عاشق دا معشوقی رحم رازی چھ سرنگون ورطا یو مسئلہ دا چوگت قرت او دیر پستا سجدہ لگول دیکھ دیر ثواب او کلند قرت او زر سجدہ دیکھ دیر ثواب مولانا عثمانی رحمت اللہ علیہ لکلی دی چھ دیکھ فرق دشپے اوگت قرت او دیر وقت پس سجدہ دیکھ زیاد ثواب او دورز منز کے لند قرت او زر سجدہ دیکھ دیر لے دیکھ فرق سا دے دیکھ فرق دا دے چھ دورز دا محبوب دا جلال وقت دا جلال وقت نظام لگے دلے دے لکہ حاکم دورز عدالت کے ناس عدالت کے ناس تھی نو چھ عدالت پا ورنہ نوزی او یہ مجرم نو چھ سمر زیاد ذلیل وی نو امرہ بے رحم در باندې زیاد او دغا حاکم لچ کورتا دشپے ورش نو دورز دی عدالت کے پا کرسے زان سرہ نکی
ولاړ لکه څه زمانہ وړاندې ما یو نکاح کې پیشي و 3 غنټې په نکاح باسو حالانکه هغه جج زما ډېر واقف و ما ته دا ونه چې مولانا صاحب تکې نه ځکه چلته احترام د عدالت داو چې ټول به ولاړ 3 غنټې زه ولاړم او باس او چې کور ته به ورل نو کور کې بچای چربات پلان د شپې د الله د جلال وخت نه د شپې د الله د جمال وخت نو د شپې چې څومره ډېر ورته ولاړې اوږد تقریر دې شروع کړي نو امر یې پغاو راوړي او د ورځې پاساو ورته په سجده غورځېږه پاساو ورته په سجده غورځېږه نو رحم دې در په دې وجه نه دا منځونه والام لږ سوچ وکړي دا د ورځې منځونه چې کوي اشراق کوي یا اوابین ماخام نرستو منستوار صلاة الاوابین اغا شپگ رکاتو توی دیتا دا نیکانو منزوی تاسو خیال را چاشت مال منزو اشراق منزو دا خلق دیر نو باید لن قرات او ذر ورطا پسجدہ دیتی کمال زیاد تاسو خیال را نو عرض میں داو چی یو دا نمنا لان دلاسی خوکی دا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فلسفہ دارا او د امام شافعی رحمت الله علیه فلسفه ده اوس دا اختلاف د دې دوارو منځ دا د اولا عدم اولا اختلاف اولا عدم اولا دا معنا د امام شافعی مذهب دا دی چې بهتر دا دی چې پسینه لاس کې او د امام صاحب مذهب دا دی چې بهتر دا دی چې نامن لاندې لاس کې اوس جګړه باندې کې کچا دل تلاش کې خو مونږ شوه دی او کچا نامن لاندې لاس کې خو مونږ ما په خبره پوهیږم زاننا بعلم شیخان بل اختلاف دے دا آمین بالجہر دا امام شافعی رحمت اللہ علیہ و دا حنابلہ و مذہب دار چھ آمین دا امام نرستو پا زور اویل پکار اس دا آمین پا مانا پوئے گئی سمکن آمین عربی کی استجب دعائی آمین دا مانا استجب دعائی خدا دا پا الحمدو کی چکم دعا مونگا اولستا یا اللہ دا قبول دا دا آمین مانا دا نو امام ولدعالین ہوئے او تاور پسی پزور ہوئے چی آمین مانا دا چی دے الحمدو کی کم دعا مونگا اولا خدا دا مطلب اس دا آمین پیغمبر پخپل دور حیات کی پزور ہم ویلے او صحابہ ہم ویلے د امام صاحب مذهب دا دی چې آمین با خفیه وای په زور به نه